دو زامن د یو نامه و حابیل او د یو نامه و قابیل. د دې دواړو منځ کې اختلاف راغلی او په یو خبره باندې. خبره دا وه چې د ابراهیم آدم علیه السلام اولاد بچی کېدن نو هغه به یو زوی او یو لور کېدل. نو کم زوی او لور به